بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ په ورډ پروګرام کې په یو څه اپشنو باندې خبرې کړې وې. موږ ویلې چې که چېرته غواړو موږ یو ټیبل جوړ کړو، نو ټیبل لارې بیا موږ کوم ټایپونه جوړوای سو، ټیبل په کوم ډیزاین باندې جوړوای سو. هغه ډیزاین بخش مو ویلې، لیاوټ بخش هم ویلې. نن راځو په انزرټ کې ټیبل کې دا وایي چې انزرټ ټیبل څه کار کوي او بل څه ده، او لاندې نور څه کوم اپشنونه دي، په دوی به کار کوو. دا خو مونږ وویلې چې که چېرته ته غواړې په خپل زړه باندې یو ټیبل جوړ کړې، نو هغه ته کولی شي له ده ځای نه ته دا ټیبل جوړ کړې. نو په دغو مسایلو باندې خبرې وکړې چې څنګه کولی شو یو جدول جوړ کړو. نو دلته خو کولی سو چې موږ جدول جوړ کړو زیات یې تر هغو خانو پورې. زه به دا یو پېر دا ډیلیټ کړم. مونږ کولی شو چې دلته جدول جوړ کړو تقریبا تر 10 هغه باندې کار 10 راګانې راځي او 8 کالم راځي چې کولی شي تر ده پورې جوړ کړو. خو که یو کس وایي چې زه غواړم چې 10 کالم او 10 راګانې راسي، یا په خپل زړه باندې څومره ټیبل غواړي جوړ کړي، بیا به ته انزر ټیبل ته راسي. کله انزر ټیبل ته راسي ورته ووایه چې ما ته کالم د کالمو شمېر راته ووایه. ته اوس ورته ولیکې چې زه 10 چې کالمه غواړم که زري جوړه یې، او که ورته وایې چې ما ته راګانې همداسې که یو 45 راګانې چې که راته جوړې که، اوکې که. دا به اوس تاسو ته ګوره ازري په سیستم جوړ شي. نو بیا ته دلته نوم ورکوې، هر نوم چې ته لیکې دغه خانه خپله څه کېږي اتومات ډول بیا غټېږي. هغه بیا وروسته وایي چې اوس دا ولې غټېږي که نه. نوم څه اوس په دا بله خانه کې باید ته د پلار نوم ولیکې که نه، پلار نوم د دې دا همداسې خانې تاسو یا غټوای سئ. زموږ اوس مطلب دا نه ده چې موږ څنګه ازري جوړوو، مطلب همدا ده چې څنګه کوای سو موږ یو ټیبل په خپل زړه باندې چې څومره وغواړو هغه څه کړو، هغه جوړ کړو. نو دا خو انزر ټیبل نه خپل هغه راګانې هغه څه کوای سئ ورته جوړوای سئ. او دلته اټوپیټ بیهیویر دلته ویل کېږي وایي چې کله ته دا فکس کالم ویډ وایي، ته کله چې کالم کې لیکنه کوې دا مطلب دغه کوم جدول چې ته راولې دا ستا دا وینډو نه ده، دا وینډو چې څومره وینډو ده د همده مطابق دې راسي. او که درته وایي اټ فیټ ان د کنټینټ وایي څومره ساحه چې تا ورته محدوده کړې په دې کې دې راسي، او اټ فیټ ان د وینډو یا د په دغه ټوله وینډو نه د سپینه په ده وینډو کې دې راسي. خو تاسو همدا فکس کالم ویډ انتخاب کړئ، دا کفایت کوي. بل چې دا یو بل دلته یو کس وایي چې زه غواړم په خپل زړه باندې یو څه کوم ډرا کړمه، یو ټیبل په خپل زړه ډرا کومه. نو بیا هغه به ډرا ټیبل ته راسي. کله چې ډرا ټیبل تاسو کلیک کړه تاسو به د پنسل په رقم کرسر درکړي. دلته لومړۍ خانه داسې که دومره خانه که بیا اوس ورته وایي چې زه غواړم د ده منځ کې یو خانه هغه کړم، دلته خط کش که دی بله خانه څه غواړې دلته بله خانه کې دا خط لیفت کلیک نیسه او خط کش که غواړې دا داسې خانه جوړه کړي. هر رقم ستا چې زړه وي هغه تاسو څه کوای سئ په ده باندې مینولي په خپل زړه باندې کې لیکنه یا دغه ټیبل چې کوای سئ جوړوای سئ. نو دا به په مینولي په خپل لاس باندې. بل دا یې چې لکه اکسل شیټ کې که ته غواړې ټیبل جوړ کړې، اکسل شیټ کې خو ډېر اسانه ده. اکسل شیټ کې اوس ته دلته یو هغه جوړ کړه، غواړې د ټیبل ده او د ټیبل کې ته یو شی ولیکل، لکه زه لیکمه چې محمدي او دا دې ولیکه. نو که ته غواړې چې دغه دې څه سي د الټ انټر او بیا وروسته وایي چې دا ولې څنګه داسې هغه راغی وروستۍ خبرې دي. مطلب دا اوس یو جدول درته جوړ کړه اکسل کې، د باندې اوس دغه د بیرون تاسو کلیک وکړئ، بیرون چې کلیک وکړئ ډایرکټ دا تاسو ته چېرته کنورټېږي، مطلب ورډ پروګرام ته څه کېږي کنورټېږي، هلته جدول جوړ کړه دلته یې راوله. که چېرته غواړې دلته خو کوم ځای غلطي سوې په ده ډبل کلیک وکړه بېرته یې څه جوړوای سې. غواړې غټې کړې دغه په دې کونج باندې دا باندې انتخاب وکړه او داسې که له ده ځای نه ونیسه داسې غټې که. تاسو غټوای هم سئ وړه چې څومره تاسو په خپل زړه وغواړئ هغومره تاسو غټوای وړکئ کوای سئ. نو دا چې څنګه موږ اکسل شیټ نه یو جدول څه کوو راوړو، یو جدول څنګه له اکسل شیټ څخه راوړای سو. بل اپشن موږ سره دا ده په ټیبل کې دلته راځو د کنورټ ټکسټ ټو ټیبل. کنورټ ټکسټ ټو ټیبل څه دنده ترسره کوي؟ فرض که تا دلته یو جدول جوړ کړه، زه راځم دا جدول فکر وکړئ چې دلته زه یو جدول غواړم ومې لیکه چې نوم او کامه مې ورکړه منځ کې او بیا د پلار نوم او بیا کامه مې ورکړه او بیا نیکه نوم
او بیا مې کاما ورکړه او بیا سن دا مې ولیکه. کله چې دا ولیکه اوس ته وایې چې زه غواړم دغه جدول ته تبدیل کړمه. تا داسې لیکنه کړې غواړې جدول ته تبدیل کړې، نو دا چیږه دا یې انتخاب کړه. که انتخاب یې نه کړې دلته ته هغه ټیبل ته راسه. اوس هم کار نه کوي خو شرط دا ده چې ته به انتخاب کړې. انتخاب یې کړه ټیبل ته راسه، ټیبل کې کنورټ ټکسټ ټو ټیبل باندې کلیک وکړه. دا چې کنورټ ټکسټ ټو ټیبل باندې کلیک کړه دلته تا ته وایي نمبر اف کالم، څو کالمه غواړې، خپل کالمو شمېر به ورکړې. راګانې خو اوس دلته راګانې خو دلته کمې دي، په یوه را ده، نو په همه خاطر بیخي لاک کړې ده. که ته نور جدول هم جوړ کړې دا راګانو شمېر هم ته دلته ورکولی شې. دا خو مزړه خبره وه. بل خبره دلته ده وایي ته چې کله دغه کوم جدول دې جوړوې که نه، دا ته د څه شي په اساس باندې جوړوې. نو اوس خو ماته د کامې په اساس دا څه کې بیل کړي دي. زه به دا لږ زری غټ کړم چې تاسو ته ښکاره شي. دا به زه تاسو ته لږ غټ کړم. اوس تاسو ته وایي چې دا څه وکړئ، تبدیلي کړئ یو جدول ته. که دا اوس ته یو جدول جوړوئ بیا دا لیکئ خو وخت ضایع کېږي. ډایرکټ په ده باندې کلیک وکړه او بیا کنورټ ټکسټ ټو ټیبل ته راسه او دلته نمبر اف کالم کې هغه نمبر د کالمو ولیکه، 2 3 هر څو چې کالم وي دلته 1 2 3 4. اوس 4 دي ډایرکټ 4 ورته ولیکه. که 15 غواړې 15 ورته ولیکه. دلته چې ولیکل بل تا پاراګراف راځي یا کالم یا ټیب. که چېرته تا د منځ کې بیلوالی په هغه باندې کړی د پاراګراف په علامه باندې دا انتخاب کړه او بیا اوکې کړه، ډایرکټ به جدول ته تبدیل شي. او که چېرې په ټیپ دې کړي د ټیپ تاسو د بټن ټیپ خو لیدلی به یې. که چېرته دې هغه وهلي په منځ کې د هغه په اساس تا ته جدول جوړوي. او که دلته کامې کامه دې هغه کړي د کامې په واسطه. او که چېرته ته غواړې چې کوم بل هغه به اساس چې دا اوس بېله کړي بیا نو دلته څه وکړه هغه ته ورته ولیکه. لکه زه اوس لیکم ما د څه شي په اساس چې جوړه کړې ده، زه د همغه په اساس ورته لیکم چې ما د ده په اساس څه کړې ده جوړه کړې ده. اوس دا زه ورته اوکې کړم. کله چې اوکې نو ډایرکټ به څه شي تاسو ته به هغه جدول ته کنورټ شي. بیا تاسو کولی شئ دا هغه هم زیات کړئ. لکه ټیپ بټن ونیسئ دا جدول تاسو زیاتولی شئ. ډېر ایزي ده. بیا دا ووایم چې د هغه د ټکس ډایرکشن کومې خوا ته اړوي دا مخکې ویلي مو، خو خیر بیا هم چې درته تکرار شي ډېر به ښه وي. خو دا ډېر اسان دی ډایرکټ ته خو نه. اوس خو مخکې لږ داسې وکړه نه، اوس نوم د دا نیکه نوم دا خو موږ خو پښتو لیکنه له ښي طرفه کوو. ده به خالي به تاسو داسې وکړئ رایټ کلیک په ده وکړئ او بیا به ټیبل پراپرټیز ته راسئ او ټیبل پراپرټیز کې رایټ لیفټ یعنې ښه نه چپ طرف ته لیکنه کوم ډایرکټ هغه تبدیلي کې. دا مخکې هم د باندې خبرې کړې وې. بل څه ده په انزرټ کې ټیبل کې د کویک ټیبل. کویک ټیبل څه ته وایي؟ که چېرته ته غواړې چې یو جنتري جوړه کړې نو دا خو ډېر اسانه ده. داسې کویک ټیبل خو دی یعنې جنتري جوړوي د ټیبل. دا یو ټیبل ده خو د چی په شکل باندې جنتري په هغه باندې ته باندې کلندر انتخاب کړه ډایرکټ نو تا ته به کلندر راسي. یو ټیبل ده خو هغه بعضې هغه لاینونه یې ترې پاک کړي دي. دلته اوس ورته ولیکه هره میاشت لیکې هر هغه لیکې. یو جنتري ډیزاین ته چې کولی شي دلته جوړولی شي. هر رقم ډیزاین هم ته ورکولی شي. نو دا اوس څنګه کولی شو موږ ته په هغه جوړ کړو. دلته مختلف نور هغه هم دي کلندریان نور شیپونه دي. که هر یو ته غواړې هغه څه کولی شي ته دلته استفاده کولی شي. نو دا و چې څنګه موږ کولی شو مختلفو جداول له مختلفو لارو څخه جوړ کړو. بل د پیکچر څه دنده ترسره کوي. که ته چېرته غواړې دلته یو پیکچر ورډ پروګرام ته انپوټ کړې، یو کتاب لیکې یا یو بل داسې څه لیکې چې هغه کې عکس ته ضرورت وي نو بیا ته راسه پیکچر باندې کلیک وکړه. پیکچر باندې چې کلیک وکړه راسه هغه عکس یې ته انتخاب کړه. اوس زه راځم دلته ګورم چې زما عکس چېرته ده. نو زه راځم دلته او دلته ورته وایم چې زما عکس دلته ده او دا خپل عکس ورته انتخاب کړه انپوټ. کله چې انپوټ کلیک کړه نور به دا تاسو سره چی شي رابسي درته. دا اوس عکس ته کولی شو بیا یوه خوا ته بلې خوا ته یې څنګه کېږدو هغه باندې بیا وروسته له خیره په دې عکس باندې خبرې کوو. خیر بیا به زه لږ په ده کې درته معلومات درکړم چې که چېرته غواړې چې دا عکس ایډیټ کړې دا بیا موږ دلته ډېر په اسانۍ سره ایډیټ کولی شو. لکه څنګه کله چې زه یو پیکچر راولم ما سره ډایرکټ دلته فارمټ په نامه یو مینو راکوي. نو دغه مینو په هغه کې هم شته پاور پوینټ پروګرام کې شته او د عکس ایډیټینګ کې کېږي. چون دومره با کیفیته نه وي خو ښه هغه ایډیټ کې کېږي. مطلب هله نشته ښه. که ته چې غواړې د عکس بیکګراوند ریموو کړې عکس یې ته څه کولی شې
ریموف کوای سي لکه بعضې عکسونه یې نه غواړې بکګراوند یې نه غواړې نو ته چې کولی سي دا بکګراوند یې څه ډیلیټ شه. اوس دا یو عکس ته کوچنی کوې غټوې ځکه هغه نور تا خپل عکس ده دغه په لیف هغه به یې ونیسي له دواړو خوا کوچنی کېږي او که د جینۍ ونیسي له یوه خوا نه کوچنی کېږي غټېږي او که له ده جینۍ ونیسي هم یوه خوا نه بلې خوا نه څه کېږي غټېږي او کوچنی کېږي. نو دا د که بکګراوند یې ډیلیټوي او بل زه به دا هغه کړمه کنټرول زیډ کومه چې ما عکس یې راځي. اوس ګوره دا اوس که ته غواړې چې د کورکشن یې هغه کې مطلب دغه ټرانسپرنسي یې خړه کې مختلف دلته شیپونه په کوم شیپ چې ته غواړې هغه ټرانسپرنسي تاسو ته تغیرات ښکاري درته هغه تاسو دلته کې راوستی سي مختلف تغیرات کې ورته انتخاب یې که نور هغه به څه شي ډیزاین به یې خالص تبدیل سي در سره. بل کالر د که مختلفه کالرونه دلته استفاده کوي ورته داسې کاله د یا بل رقم داسې ډیزاین داسې خړ غوندې که یې مختلف کالرونه داسې هر یو ستا زړه وي هغه ته ورته انتخابولی شي. بل چې د ارټاسټیک ده که چېرته غواړې په دې ډیزاین کې په دې ډیزاین کې مختلفه ډیزاینونه دي که دو ډیزاینونو کې ته غواړې ته دا چې کې اډجسټ کړي اډجسټ کولی سې. همداسې کمپریس که چېرته عکس غواړې کمپریس یې کړې یا چینج پکچر د غواړې همدغه پکچر په ځای بل پکچر راولې چینج پکچر باندې کلیک وکړه او ورته ووایه چې زه دا پکچر نه غواړم بل پکچر غواړم راسه براوز فایل ته براوز فایل باندې ورته وایه چې دغه پکچر ماته څه کړه راکړه انسرټ کړه ډایرکټ به د هغه په ځای دا پکچر څه کړي در به کړي. مختلف نور پکچر تاسو هم راوستی سئ که چېرته ته غواړې چې دې کې د تغییرات راولې ته خو د نه مختلف تغییرات راوستی سي خو فکر وکړه چې تا نه دا عکس څه ګډوډ څه یا خراب څه نو دا ته وایې چې بېرته ولې حالت ته راولم دا ریسیټ د پکچر باندې کلیک وکړه بېرته به عادي حالت ته در سره راسي. بل دلته چې دا پکچر سټایل ده که چېرته غواړې دا پکچر ته سټایل ورکړې مختلفه سټایلونه دي دلته چې هر سټایل ته پرې اپلای کوې مختلفه سټایلونه ته پرې دلته اپلای کولی سي مطلب ګډ دایرې شکل ته یې اړوي یا نور پسې کوم هغه ورته ورکوې اوس زه ورته وایم چې زه غواړم دا شکل درته ورکړمه. کله چې دا شکل دې ورکړ دلته بیا تا سره څو اپشن دي دلته نور ډېره دي هر یو ستاسو غواړئ کله چې دا شکل دې ورکړ بیا درته وایي یو پکچر بارډر دا د پکچر بارډر دې تا سره څنګه نو د پکچر بارډر دلته خو ستور ده نو که چېرته دا غواړې چې تبدیل کړې راسه سوري که سوري انتخاب که ورته چې هر یو ښه ښکاري هغه څه که ورته انتخاب که او دا پکچر بارډر به څه سي در سره تبدیل به سي. که چېرته غواړې چې دلته به انشاءالله بل څه نه یو دغه اپشن ده که چېرته غواړې بیخي بارډر نه غواړې نو بارډر انتخاب که بارډر به بیخي ترې لرې سي او که چېرته غواړې چې دغه بارډر کې دغه ویټ یې نه ده ډبل والی کم کوچنی کې ده ګوره دغه بیرون هغه ډبل والی اوس خو غټ غواړې بیخي ډېرې کوچنی کې راسه ویټ ته راسه دلته چې که ویټ یې کوچنی که نو د جینۍ ته څه کولی سې چې ویټ یې غټ او کوچنی کړئ. بل چې دا دلته ډیزاین ته او که ته یو کس وایي چې زه بیخي ډېر غټومه مور لاینز ته راسه له دې نه هم تاسو کولی سئ غټ کوچنی کړئ. بل چې دا په پکچر افیکټ نه مخکې مو دلته لکه یو اپشن پاتې سي د ډیش نه مطلب دا چې دا پکچر بارډر دې په کوم سټایل باندې که دا سټایل غواړې دا سټایل دومره هغې کې نه ښکاري خو څه خیر که هغه نه سو بل هغه کې به درته هغه کړمه چک کړمه اوس دلته خو هم رانغی زه به داسې وکړم یو بل عکس به انفوټ کړمه زه انزرټ ته راځم یا پکچر ته راځم او پکچر کې ورته وایم چې دلته ماته یو بل عکس دا عکس ده دا مې انفوټ کړم اوس زه غواړم چې دلته څه وکړمه یو هغه ورکړم بارډر د بارډر د څه سور زه ورته وایم سور بارډر ورکړه او څه کې لږ زر یې دا ویډ هم څه کړه غټ کړه راسه او بل زه ورته وایم دلته هغه ډیش یې څه کړه مختلف داسې ډیشونه دي ګوره تاسې مختلف هغه ګورئ د لاین سټایلونه دي چې هر هغه سټایل ته ورکوئ سټایل ته ورکولی سئ. بل چې د پکچر افیکټس یې ته غواړې په پریسیټ په کوم ډول هغه باندې 3D شکلو باندې غواړې تاسې مختلفو شکلو کې ته دا قرار ورکولی سئ. شیډو ده که چېرته عکس ته ډېر سوری ورکوې یعنې دا شاوخوا ته زه به دا عکس څه کړم لږ کوچنی کړمه چې دغه شیډو یې تاسو ته معلومه سي. زه به دا عکس لږ کوچنی کړم
اوس که ته چېرته غواړې دته چې کو شیډو ورکې مختلف شیډوګانې ته لاندې بیخ کې تاسو ته شیډو لږ لږ معلومیږي چې څرنګه شیډو غواړې ته یې ورکوای سې انر شیډو غواړې انر څه دی یعنې داخلي دا دغه ځایګانو ته وګورئ د داخل ته د سره خط داخل ته که شیډو ورکې نو دا انر ورته څه که انتخاب که او که چیرته هغه ورکې دا بیرون خوا چې دغه د سور خط بیرون کوم خواته هغه ورکې چې ورته وایي شیډو ورکې بیا به څه هغه ورته انتخاب کې اوټر تاسو اوټر وکړئ ته اوچت ته تغیرات دلته ګوره دلته په دې هغه د ځای کې تاسو ته تغیرات څه کېږي راځي در سره نو به انشاءالله په بل ویډیو کې هغه ریکارډو چې بیا ویډیو ملګرو ته هغه کله خسته کوم تمامېږي نور ښه وخت ښې چارې